د نظم عنوان دی چې وخت به کله راځي. زمونږ کلي کې زمونږ یو کچه کوټه ده، دلته کې مونږ اوسېږو، دلته کې زمونږ ګزران دی. کله لمده وخورو او کله وخورو وچه روټۍ، کله بیخي نه وي او کله وخورو کلکه روټۍ، کله د ترور واغوندو، کله د ماما واغوندو، کله چاچي یې راوړي، کله د کاکا واغوندو. د حاجي دیاړي کوي هغه باندې ښه ډېر قرض دی، کور ته به څنګه راشي، دلته ډېر چاپېر قرض دی. زما وړوکی غوندې رور وایي د حاجي به راشي، ماله سایکل به راوړي، ماله به ډېر هر څه راوړي. زمونږ د چم وړو ته وایي تاسو نه پرېږدم، د حاجي به راشي، زه به تاسو له څه نه درکوم. زما وړوکی غوندې رور وایي د حاجي به راشي، ماله سایکل به راوړي، ماله به ډېر هر څه راوړي. زمونږ د چم وړو ته وایي تاسو نه پرېږدم، د حاجي به راشي، زه به تاسو له څه نه درکوم. زه لا سبق وایم، زه لا د یو سکول طالب یم، زه خپل استاد د هلکانو کې مقبول طالب یم. جامو کې هم پیوند څپلۍ مې په خپو روغې نه وي، بسته د خطې وي، ټوپۍ زما شلېدلې شان وي. زه کباړ ټول کړم چې خرڅ کړم، کاپي پرې واخلم، بیا 2 روپۍ د چا نه قرض کړم، پنسل واخلم، د ماخوستن د مون نه پس لاړ شم، بسته راواخلم، خپله کاپۍ کې د کور کار ولیکم، بنده یې کړم، خاښ ته بسته واچوم، غلی شان خپل کټ ته لاړ شم، کلمه ووایم، څملم، اوده شمه. زه سهار د مون نه پس چې زر ځان تیار کړم سکول ته، بېبې ته ووایم کوي او 2 روپۍ خو راکړه، لکه د نور کل په شان ووایي سبا به درکړم. سترګو کې اوښکې زما راشي، هېڅ ونه وایم، غلی سلام وکړم، د کور نه زه روان شم سکول ته. لار کې بلا هلکان ما سره په لار روان وي، جامې یې هم نه وي، څپلۍ یې په خپو هم نه وي، راپسې په ټوله لار راپسې خاندې، ما ښه وجړوي چې کلاس ته لاړ شو، هلته نور په انتظار وي راته، بیا د چوټۍ پورې هغوی راپسې ښه وخاندي، راپسې ټول خاندي، خو زه ورته هېڅ نه وایم. کتاب راواخلم، سر ښکته کړم، سبق یاد کړم، وخت به راځي ما نه به هم یو لوی سړی جوړیږي، غریبي ختمه به شي، ما نه به زلمی جوړیږي، بیا به روپۍ ډېرې وي، بیا به مې ملګري ډېر وي، قرض به نه وي او دا حاجي به زما هم کور کې وي. دغه سوچونه زما مل وي چې زه وخت به راشي، اخر برداشت ختم شي، سم په زوره چغې وکړم، خدای ته په چغو شم چې خدای